وخه هلکه دا چاپوي ورسه ګاډۍ پسې راوله. زرداده دا عثمان نه و چې ولاړې؟ او دا عثمان و یار. نو دا څنګه عثمان و یاره؟ نه سلام نه دوه دغې بیا پوښتنې تېر شو. او ته نه په خبره دا اوس څونه فیمسه دی وروره، څونه پر مخ سولې په خوا خواته ویر سو. اوس دا ټیم بیخي غټ سړی دی وروره. دا ټیم د چا په کیسه کې نه دی. تا څه کوي وروره دا ټیم؟ یا زرداد خانه دا زما کلاس پیلو دی، زما د کوچنیوالي انډوال دی، زما یار په ژوند دی چم نه کوي. یاره ته څه وایې چې ګټې زه ورځم د هغه سره ملاوېږم، دا څنګه کار دی؟ ته ورسره ملاو سه بیا به نو دی ورته ته معلوم شي دی څونه مغروره دی دا ټیم. ته ودرځه ورسره ملاو سم، دا خو زما د کوچنیوالي انډوال دی. یاره زرداد زما انډوال دی چم نه کوي. ته خو ورسه ته ورسره ملاو سه نو بیا ورته ته معلوم شي. اوس نه دی درته معلوم فلحال. سمه زه ورځم ور. او ورسه زموږ خلک پیسې پیدا کړي بیا اسمان ته ګوري مځکه ته نه ګوري، بیا د چا په کیسه کې نه وي وروره. ته ورسره ملاو سه بیا ورته ته معلوم شي. او السلام علیکم. جوړ په خیر. څنګه په خیر خیرات جوړ یې طبیعت ښه دی؟ ژوند زندګي په خیر ده؟ شکر دی امن دی. ته څنګه یې؟ ښه عثمانه دا څونه بدل شوی یاره؟ دا اوس څنګه کیسه ده؟ ما دونه بابل راز هلته موږ ناست وم، ته رالې بې سلامه تېر شو، نه دې روغبړ وکړي نه ښه نه بد. اوس پیسې پیدا کړي دي که چېرته چې ته دونه مغرور تکبري کوې؟ یاره پیرک خانه دا زما جایداد، دا زما مارکیټونه، دا زما پیسې، دا ما ته الله راکړي دي چې پر دې باندې زه غرور او تکبر نه وکړم نو بیا پر چیش کوم یاره؟ تکبر او غرور ښه کار نه دی عثمان خان. ته راسه دا زما مځکې در ښکاره کړم، دا زما مارکیټونه در ښکاره کړم، ته بیا په خپله د دې راته ووایه چې پر دې باندې زه غرور نه وکړم نو بیا په چیش غرور کوم یاره؟ ته عجبه خبرې کوې. ته راسه تا ته دا زما ځکه در ښکاره کړم او بیا بلډینګان در ښکاره کړم. ته راس پیرک خانه دا سترګې چې دې دیت کوي د دا سره څه چې د راغه سره پرې بیا دی راسه بیا دی راسه بیا دی ولاړ سه بیا دی راسه دا ګرده مځکه زما ده. او راځه اوس تا ته مارکیټونه در ښکاره کړم. ته راځه هغه مارکیټونه وینې د هغه سره څه ونیسې د هغه سره دا ګرده مارکیټونه او دا دامونه ګرده زما دي. دا ګرده ستا او دا ګرد زما دي. دا ستا جایدادونه او مځکې او مارکیټونه خو ما ولیدو. ته راځه زه اوس تا ته یو ځای در ښکاره کړم. ته راځه یې را ښکاره کوې. ته راځه. دا وینې عثمان خانه؟ دا خو ایدره ده. دا ایدره ده. ته راسه عثمان خانه دلته کښېنو. ته اوس پرېوځه، ته پرېوځه، پښې وغځوه. اوس راپورته شه. اوس زه دلته پرېوځم پر ما امریکۍ را وګرځم. راولې ګرځول راولې ګرځول اوس وینې دا ستا کور سو دا زما کور سو، دا ستا جایداد سو دا زما جایداد سو. په دا دواړو کې اوس فرق شته؟ یعنې خاص فرق نشته، 19-20 دی. 19-20 یې فرق دی. نو دا مارکیټونه، دا مځکې، دا جایدادونه، دا ستا نوم و نښان، دا ستا ځواني، دا ټوله پاتېږي. اصلي کور چې دی زموږ ستی دغه دی. باید موږ تی د دې دپاره خوارې وکاږو، باید موږ د تی د دې دپاره ګټه وکړو، د دې دپاره نه چې زما جایدادونه ولاړ دي، زما نوم دی، زما ګاډیان دي، زما سرایونه دي. باید موږ تی دا ځای وپېژنو، د دې ځای دپاره خوارې وکاږو چې هغه دنیا مې خدای ګلې ګلزار کړي. دغه حرام و حلال ګټه هېڅ معنا نه لري. دا ګټه نه ده، دا په حلالو باندې سړی وکړي نو د هغې دنیا دپاره یو سړی توشه او یو شی برابر کړي، نو هغه دنیا به الله پاک ته په سپین مخ روانې. نو دا مارکیټونه شانګر ده د څه پاتېږي عثمان خانه؟ اوس په دا کې زما او ستا هېڅ فرق نشته په دا کورو کې. سترګې دې راروڼې کړلې پیرک خانه، الله دې عزت وکړه، الله دې قدر وکړه. دا که زما هیرو، زه په دا دنیا کې دومره ډوب وم چې قسم مې د قبر عذاب هیر و، د قبر خوارۍ مې هیر وې. نو اوس ګوره دا زموږ ته باید د دې دپاره موږ ته کوشش وکړو، د دې دپاره یو رڼا ځان ته پیدا کړو، بس موږ ته غرور او تکبر ونه کړو. الله پاک پر نیکو اعمالو توفیق درکړي زما ورور یې. الله دې خوشحاله سه. سترګې دې راروڼې کړلې، سترګې دې راروڼې کړلې. قربان دې سم چې واسطې کېدی بل مسلمان ته هم دا لاره وښیه. بالکل یې وښیه، بالکل.